د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ایران اسلامي جمهوریت ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې نن پنجشنبه د روان لمریز کال د عقرب میاشتې په 13مه نیټه له چابهار بندر څخه لیدنه وکړه. محترم ملا صاحب د دغه لیدنې پر مهال د چابهار بندر له مسؤلینو سره وکتل او د دغه بندر له لارې د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر زیاتوالي ټینګار وکړ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له ایراني لوري وغوښتل چې چابهار بندر ته د افغانستان لاسرسی اسانه کړي څو له دې لارې وکولی شي خپل صادرات د نړۍ بازارونو ته په وخت سره ورسوي. ایراني لوري په چابهار بندر کې د افغانستان لپاره د لازمو اسانتیاوو رامنځته کولو او همدارنګه د دغه بندر له لارې د افغانستان د سوداګرۍ د زیاتېدو په اړه محترم ملا صاحب ته ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې په دې اړه به د دواړو هیوادونو تخنیکي ټیمونه په ګډه کار وکړي. له چابهار بندر سره د نښلېدو په صورت کې به افغانستان د هند، چین او پر دې سربیره د اروپا او منځني ختیځ بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي چې په دې سره به د افغانستان او نړۍ اړیکې لا پیاوړې او نږدې شي. دغه بندر د مرکزي اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره چې په وچې پورې تړلی هیواد دی ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. چابهار بندر د افغانستان لپاره د بندر عباس په پرتله 10 کیلومتره او د کراچۍ بندر په پرتله بیا 100 کیلومتره لنډ دی چې له دې لارې به د صادراتو په لګښت وخت کې په بېساري ډول کموالی راشي. چابهار بندر په جغرافیوي لحاظ په یو ستراتیژیک موقعیت کې جوړ شوی دی چې له دې لارې افغانستان کولی شي نوي سوداګریز او ترانزیتي ملګري پیدا کړي او په کم وخت او لږ مصرف له نړیوالو سوداګریزو بازارونو سره ونښلول شي. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی.